په غواګانو کې د مصنوعي القاء د ستنو د تطبیق طریقه تر هر څه د مخه د غواګانو رحم مساج کړي ترڅو موجوده افرازات بیرون راوځي. لدې وروسته د فرج د لارې چې د ګن یا د القاء توفانچه په 45 درجو داخله او به سیده کړئ. په یاد ولرئ چې کله هم د مصنوعي القاء د توفانچې یا د ګن په واسطه سروکس زخمی نه کړئ او بلکې په ډېر احتیاط سره سروکس په داسې شکل باندې تاو کړئ چې توفانچه په اسانۍ سره د سروکس د هرې حلقې څخه په اسانۍ باندې تیر شي. د خپلې ګوتې په واسطه د توفانچې نوکه حس کړئ او اطمینان حاصل کړئ چې سرنج یا توفانچه په رحم کې ده. سیمن په رحم کې خوشې کړئ.